راځئ چې پوه شو دې هلک اخر داسې څه وکړل چې په دومره ډېرو ډالیو باندې نازول کیږي او په مادي او معنوي تحفو نازول کیږي او دغه ډک تالار د همدې هلک او څو تنو نورو د ستاینې لپاره نن راټول شوی دی. د کونړ د با احساسه ځوانانو یو ډلګی راپورته شو ترڅو د هیواد په کچه هغه ځوانان وستایي چې د کانکور په ملي ازموینه کې مخکښان دي او له نورو یې ډېرې نمرې اخیستې دي. دا نو انعام الله دی او انعام الله د افغانستان په سطحه د کانکور په ملي ازموینه کې دویم مقام ګټلی دی. د انعام الله څنګ ته چې دغه دوه خالي چوکۍ تاسې ګورئ، یوه د پروان د راشد خان او بله هم د پکتیا د عبدالهادي ده. دوی هم د کونړ ځوانانو دغې ستاین غونډې ته دعوت کړي وو، خو د ځینو مشکلاتو په اساس هغوی ونه شو کولی چې په دغه ستاین غونډه کې ګډون وکړي. د خوشحالۍ خبره بیا دا ده چې د علمي ډګر د اتلانو د ستاینې لپاره نن د کونړ ډیری ولسونه په ډیر لوی هجوم سره دغه تالار ته راغلي وو او د علمي ډګر اتلان یې په مادي او معنوي ډالیو سره ونازول. دا هغه خلک دي چې اولادونو یې د کونړ په سطحه د کانکور په ازموینه کې تر ټولو ډېرې نمرې اخیستې وې. دا خلک هم د کونړ د ولسونو لخوا ونازول شو، ستاینلیکونه ورته ورکړل شو ځکه د دوی د هڅو تشویق او ډاډ برکت و چې نن یې اولادونو ویاړ راوړو. په ټوله کې یوه ډېره پرحجمه، پرمانا او خوندوره غونډه ترسره شوله. د دغسې غونډو یوه لویه ګټه بیا دا ده چې زموږ نوی نسل او ځوانان د زده کړو لپاره نور هم تشویقیږي او هڅه کوي چې په علمي ډګر کې نورې لاسته راوړنې هم ولري. د کونړ ځوانان دې تل تاند یو موټی او په اتفاق وي ترڅو خپل اتلان په دغه ډول باندې ستایي. کونړ د معرفپاله او فرهنګپاله ولسونو څخه ډېره مننه کوم چې زموږ د تشویق په خاطر یې دغه غونډه برابره کړې وه او انشاءالله زه به خپلو زده کړو دوام ورکوم ترڅو په راتلونکي کې خپلو هېوادوالو او خپل د ولایت خلکو ته ښه خدمت وکړم.